سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، ګلاليو محصلینو. په دې ویډیو کې د ایډوانس سټارټ اپ اپشن په یو بل اپشن باندې کار کوو چې دلته موږ سره دي. که زه ټربل شوټ ته راشم او ایډوانس اپشن ته راشم، بل اپشن دلته یو ایف آی فریم ویر سیټینګ دی. تاسو کولی شئ په ده باندې د کلیک وروسته تاسو خپل د کمپیوټر بایوس ته لاړ شئ او هلته تغییرات راولئ. دا ډېر خوندور اپشن دی. دې باندې موږ مخکې هم بله ویډیو کړې ده. که تاسو ته ستاسو د کمپیوټر د بایوس د اکسس کولو بټن نه وي معلوم، نو شفټ ونیسئ، کمپیوټر ریسټارټ کړئ، دلته به راشئ ایډوانس سټارټ اپ ته. په دې کې به یو ایف آی پریمیر باندې کلیک وکړئ او دې ځل تاسو دا ریسټارټ کړئ. نو چې ریسټارټ باندې مو کلیک وکړو، ستاسو کمپیوټر یو ځل بندیږي، بیا چالانیږي، خو اتوماتیکلی بایوس ته ځي او تاسو به خپل د کمپیوټر بایوس ترلاسه کړئ. هلته چې به تاسو څومره تغییرات کوئ، تاسو په هغه کې بیا تغییرات کولی شئ. د نمونې په ډول تاسو دلته راتلی شئ، بوټ سیکوینس ته راتلی شئ، بوټ سیکوینس دې نه چینجولی شئ. تاسو کولی شئ دلته ایډوانس بوټ ته راشئ، یا هم نور ډېر اپشن دي. تاسو کولی شئ د خپل بایوس پوره سیټینګ کې تغییرات راولئ، بایوس ته پاسورډ ورکوئ، سیکیور بوټ آن کړئ، پاور منیجمنټ وکړئ او ورچوالایزیشن سپورټ ورکوئ که نه ورکوئ. ډېر تغییرات تاسو کولی شئ چې دې نه وکړئ. نو تاسو د دغه اپشن په وهلو سره چې کوم یو ایف آی فریم دی، تاسو د خپل کمپیوټر بایوس ته په اسانۍ تللی شئ او بایوس اکسس کولی شئ، بغیر د دې نه چې تاسو د بایوس سپیسیفیک د کمپیوټر ریلیټډ بټن تاسو ته دې ووهي او یا درته معلوم وي.